د پاکستان لخوا د پاکستان د ادارو لخوا دا پنځه کم څلوېښت کاله مسلسل په افغانستان کې مداخله شوې ده او نن هم جاري دا منو چې په تېر کال راسي چې د پاکستان فوجي قیادت کې بدلون راغی راحل شریف صاحب د فوج سرلښکر شو. دواړه اړخیزه هغه تعلقات چې د تېرو شپږو اوو میاشتو راسې په ډېر ښه طریقې سره په مخکې روانو او هغه زموږ د پورې غاړې او د دې غاړې د خلکو دپاره د ولسونو دپاره د خوشحالۍ باعث ګرځېدو. هغې کې یو مشکل بیا خلکو ته راپېښ شو، تشویش او غم او دا ټول چیزونه مخې ته راغله. موږ دغه غونډه هم په دې حواله کړې چې کومې داسې غلط فهمۍ دي، ولې دې دا ختمې نه شي، ولې دې دا لاړې نه شي. زما خپل ځاني داسې خیال دی چې څه داسې قوتونه شته دی چې هغه د پاکستان او د افغانستان په دې دوستۍ دا ماحول چې کوم دی یا چې کوم زمونږ لارې چارې دي دا هغوی خرابول غواړي. نو په دې معنی زمونږ د پاکستان خلکو ته هم پوهېدل پکار دي او په دې معنی زمونږ د افغانستان چې کوم وروڼه دي هغوی ته هم پوهېدل پکار دي. دغه کم کړکېچ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی دی په ده کې په تجارت باندې هم ډېر اغېز کړی دی، یعنې بد تاثیرات یې کړي دي. تجارت د دواړو ملکونو ترمنځ راکم شوی دی او په ده کې ډېر مشکلات هم زموږ تجارانو ته پیدا شوي دي او زه هیله مند یم چې د دغه کړکېچ د منځه وړلو کې زموږ تجاران پکې ښه رول ولوبوي. زما ذاتي طور باندې لږ پیدا شي چې شاید چې دا حالات به تر اخره پورې رسېږي. د دواړو طرفونو نه هغه اظهار چې کوم دی هغه ډېر مثبت و، خصوصا د محترم صدر اشرف غني صاحب چې کوم پریګمټک انداز دی